لوړو زده کړو وزارت په یوه اونۍ کې شنبه د کابل ښوونې او روزنې پوهنتون له بېلابېلو پوهنځیو څخه 478 تنه محصلین فارغ او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شول. یکشنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د کابل ښوونې او روزنې پوهنتون نویو جذب شویو محصلینو د ښه راغلاست په غونډه کې ګډون او وینا وکړه. د کابل پوهنتون رئیس په مشرۍ د لوړو زده کړو وزارت پلاوي د پکتیا پوهنتون اړوند تدریسي روغتون د چارو څارنه او ارزونه وکړه. دوشنبه په بلخ پوهنتون کې د شمال زون یو شمېر اماراتي پوهنتونونو د 40 کادري بستونو لپاره د بهرنۍ ژبې ازموینه واخیستل شوه. سه شنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د کابل پوهنتون نویو شاملو شوو محصلینو ته د یوې غونډې په ترڅ کې مهمې لارښوونې او سپارښتنې وکړې. د لوړو زده کړو وزارت د تضمین کیفیت او اعتبار ورکولو ریاست له لوري د کابل طبي علومو پوهنتون استادانو او اداري کارمندانو ته د تضمین کیفیت علمي پروګرامونو د چوکاټ 3 ورځنی سیمینار دایر شو. چهارشنبه د شیخ زاید پوهنتون د حقوقو، ویترنري علومو، کرنې او طب پوهنځیو د خالي کادري بستونو لپاره له 70 تنو نمایندانو څخه د بهرنۍ ژبې ازموینه واخیستل شوه. او پنجشنبه د پکتیا پوهنتون له عمومي کتابتون سره یوه هیوادوال تر 200 ټوکه زیاتو د ټولنیزو علومو کتابونو مرسته وکړه. شپه او ورځ په ځان یو وکړئ ښه ځیرک اوسئ بیدار